بیان او داغی خلاصه د حسن اخلاق متعلق ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اخلاق ډیر حسینو ومت ترغیب د نیک اخلاق او د نیک سیرت ورکي ذکر بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها فرمائی روایت د ترمذی دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې په مؤمنانو کې کامل ترین مؤمن هغه انسان دی چې بهترین اخلاق او خاوند وي او الطفهم باهله او خپل د اهل او د عیال سره نرمي اختیاروي ابو هريره رضی الله عنه بل حدیث ذکر کوي ترمذی او ابن حبان روایت کړی ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم نبی علیہ السلام فرمایي چې په مؤمنانو کې کامل ترین ایمان والا هغه شخص دی چې اخلاق ډیر بهترین وي ش اخلاق ولري شکردار ولري او پتاسو کې بهترین اشخاص او پتاسو کې بهترین خلق هغه خلق دي چې د خپل بیبيانو سره د خپل مینو سره د خپل زنانو سره نیک سلوک کوي او نیک رویه اختیاروي عام طور یو بدبختی د بعض پښتنو په معاشره کې دادا یا خصوصا زمشته معاشره کې عموما اکثر داوی چې د خپل زنانه سره بدسلوکی کوي دا ډېر غټ دلاوري بولی دا ډېر غټ کار بولی چې د خپل په زنانه باندې خپل روب ښکار کوي او خپل پر زنانه باندې دبدبه ښکاره کی او خپل پر زنانه باندې خپل تسلط وبني حالانکه نبی علیہ السلام فرمایي چې پتا سو کې بهترین هغه انسان دی چې د خپل بیبيانو سره د خپل زنانو سره نیک رویه اختیاري حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي روایت د ترمذی او د ابن حبان او د احمد دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا پتاسو کې ماته محبوب انسان او تاسو کې ماته نږدې انسان ازروي مجلس په ورځ د قیامت چې ما سره نږدې مجلس کول کې شخص وي هغه داده چې اخلاق یې نیک وي اخلاق یې شوي بی عائشہ صدیقہ فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه مې واورېدل هغه به فرمایله چې کله یو مؤمن مسلمان ښه اخلاقو کې ښه کردارو کې ښه سیرت په ځان باندې پیدا کړي او ځان ښه مؤمن اخلاقدار جوړ کړي هغه انسان چې اخلاق لري هغه د هغه سړي په مقابل کې په درجه کې د ثواب برابر دي د هغه انسان سره چې د شپې تر سهاره پورې د الله په حضور کې ولاړ دي دفنونه کوي منځونه کوي او د ورځې بیا تر ماښامه پورې روژې نیسي د دې دواړو اشخاصو په منځ کې یو فرق نشته یو رقم دی یو سړی ولاړ دی د شپې تر سهاره لمونځ کوي د سهار څخه تر ماښامه پورې روژې نیسي او بل سړی اخلاق کوي ښه اخلاق لري نو د اخلاق والا او د هغه انسان چې د شپې او د ورځې روژې نیسي او قیام کوي دا سره برابر دي په درجه کې بل حدیث حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ السلام څخه روایت ده چې ما من شیء اثقل فی الميزان من حسن الخلق الله رسول فرمایي چې په میزان په تله کې داس یو شی هم نسته چې درود وي د حسن خلق څخه د نیک اخلاق څخه الستا په میزان په تله کې چې ستا اعمال نامه د خیر درنیږي د درنېدو لوی سبب هغه ستا نیک اخلاق ده چې د مسلمان سره نیک سلوک کوي د مسلمان سره نیک اخلاق کوي ګوره ما بل شیء نکره تحت النفي فائدہ د عموم کوي په دنیا کې داس یو شی نستا چې هغه زیات ثقيل او ډیر زیات درود دی وي تر دې چې ته د مسلمان سره نیک اخلاق کوي ستا د میزان په تله کې دا ډیر درنواله راولي دغه شانت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل حرم على النار كل هين سهل قريب من الناس بشک
د الله رسول فرمایي چې په هغه انسان باندې اور حرام کړل سوی ده چې هغه نرم خویه وي، نیک طبیعته وي، نرم خویه وي، خوش اخلاقه وي او په نیکو مجلسو کې د خلکو سره قریب کښیني او مجلس کوي. دا خلک باندې د الله رب العالمین لخوا د جهنم اور حرام دی. څومره غټه خوشخبري ده. حضرت ابو ذر رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ السلام وفرمایل چې تبسمک فی وجه اخیک لک صدقه، ته چې د خپل ورور مسلمان مخې ته خاندې دا ستا صدقه ده. لکه یو مسلمان چې صدقه کوي، خیرات کوي، دا څومره ثواب لري. یو سړی وش خیراتی، یو سړی غوا خیراتی، یو سړی پیسې خیراتی، یو سړی بل شي خیراتی، ستا دا شان په وسه نه دی پوره، صرف د ورور مسلمان مخې ته وخانده بس دغه تا ته ثواب دی. دغه شان ته نبی علیہ السلام فرمایي، بی بی عایشه صدیقه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان الله يحب الرفق فی الامر كله، الله رب العالمین په هر کار کې نرمي خوښوي. چې ستا د زندگی په معاملاتو کې چې څنګه معامله راځي ته کوشش دا وکړه چې په هغه معامله کې ته نرمي اختیار کړي. الله رب العالمین نرمي خوښوي. بل حدیث بی عایشه صدیقه روایت کی متفق علیه حدیث ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې یا عایشه ان الله رفیق يحب الرفق في الامر كله. دا حدیث او مخکې حدیث په الفاظو کې فرق ده. دا حدیث کې دا راځي چې الله رب العالمین مهربان دی. الله رب العالمین نرمي سلوک کول کوي ذات ده، د خلکو سره په نرمي سلوک کوي. نو اے خلکو تاسو نرمي سره سلوک وکړئ، د خلکو سره معامله د نرمي وکړئ. جریر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه بل روایت ذکر کوي. نبی علیہ السلام فرمایي من يحرم الرفق يحرم الخير الكثير یا يحرم الخير. کوم انسان چې د نرمي په هر کار کې محروم اوسو د ډیر لوی خیر څخه محروم ده. نرمي کول چې کوم انسان په زړه کې نرموالی نه لري او معامله کې نرموالی نه لري، دغه انسان د ډیر لوی خیراتو د ډیر لوی خیرونو څخه بې برخې دی. او چې کله انسان د زړه نرم وي نو هغه به دا کوشش کوي چې د دوه مسلمانانو په منځ کې چې کله مشکل وي هغه مشکل ور رفع کړي.